we are expecting from them they should accept a Muslim. موږ تمه لرو چې هندي چارواکي مسلمانان ومني او د تابعیت په پروسه کې شامل کړي. دوی په غیر مستقیم ډول یو څوک مجبوروي چې د مذهب د بدلیدو په مقابل کې تابعیت ترلاسه کړي. مثلا که یو څوک مسلمان وي نو تابعیت نشي ترلاسه کولی، خو که هندو شي نو بیا یې ترلاسه کولی شي. دا خورا دردونکی تبعیض او زړه ماتونکی دی. It is so discriminated, it's so heartbroken. We will get our basic rights. سنا پخوا په افغانستان کې ډاکټره وه، خو د اداري ستونزو له امله یې په هند کې خپلې دندې ته دوام ورنه کړی شو. د هند تابعیت ترلاسه کول د هغې ستونزه حل کوي، مګر د تابعیت نوی قانون د هغې هیلې له منځه وړي. پر دې اساس هندوان، سیکان، بودایان، پارسیان او عیسویان په چټکۍ سره تابعیت ترلاسه کوي، مګر مسلمانان ترې مستثنا دي. منتقدین وایي دغه قانون د مسلمانانو ضد دی. There is no such precedent under the Indian constitution, under the Indian legislative history. No legislation has ever been. د هند قوانینو په تاریخ کې داسې مثال نشته. د مذهب پر بنسټ هیڅ قانون نه دی وړاندې شوی. اوس ولې حکومت د داسې قانون د پلي کولو په لټه کې دی؟ دا خورا ساده ده چې دغه حکومت تل د هند اساسي قانون ته سپکاوی کړی دی. It's disrespected the Indian constitution, and this is one of the. دا د سیکولریزم یو له اصلي اصولو څخه دی چې حکومت له ټولو سره مساوي چلند کوي، خو اوس د شپږو ټولنو هر هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري کولی شي د طبیعت غوښتنه وکړي، له هغو پرته چې پر اسلام عقیده لري. نو دا د بي جي پي لاره چې سخت دریځه هندوانو ته وښیي چې موږ له مسلمانانو سره بل ډول چلند کوو. That we treat Muslim differently. د افغانانو په دغه مرکز کې که څه هم ډیر شمیر پناه غوښتونکي د مهاجرت په دغه بهیر کې د مرستې غوښتنه کوي، خو اوس ډیری افغان مسلمانان په بل ځای کې پناه اخلي. په 2021 او 22 کلونو کې موږ په هند کې له 100,000 څخه ډیر افغان کډوال درلودل، خو له نیکه مرغه اوس موږ په هند کې له 8,000 څخه کم کډوال لرو. ډیری له هند څخه کاناډا، استرالیا، امریکا او دریمو هیوادونو ته تللي دي. From India to Canada, Australia, America and third country. افغان کډوال هم په هند کې د کار موندل ستونزمن بولي. We have many talented Afghans educated. موږ ډیر تکړه افغانان لرو، لکه انجینران او ډاکټران چې لوستي وي. کله چې دوی د مختلفو دندو لپاره غوښتنلیکونه لیږدوي نو د هندي اسنادو تقاضا ترې کیږي، خو له بده مرغه دوی هندي اسناد نه لري، له همدې امله نشي کولی کار پیدا کړي او نشي کولی کار وکړي. دا یوه لویه مسله ده، مګر دا د هند قانون دی، نو موږ نشو کولی په دې اړه تبصره وکړو. We cannot comment on that.